څېړونکي وایي په وروستیو کې د امن په سرخط د پښتنو پاڅون دا څرګندوي چې دا وخت یوازې قام پرسته ګوندونه نه بلکې ټول پښتون قام د بې امنۍ په ضد او خپلو حقونو دپاره پورته شوی، ځکه چې د کابل نه تر پښتونخوا پورې د ترهګرۍ کومه لړۍ روانه ده د پښتنو دپاره د خطر یو علامت دی. وخت بیداری په هغه لیول دا پښتنه په د بنیاد پسېدلي چې د خپل کوم ریاست ته هغه پالیسیانو د استبداد نه یا د جبر نه آزاد کی چې کم بنیاد باندې د خلک څه کوم دي دا زورول کیږي روزانه په بنیاد اوس کم بنیاد باندې پاکستان څه کوم دا سټه شلو کالو کې او یا زره پر خلک ترهګرۍ ته ورکړي دي او مخکې هم زموږ فیوچر کلیر نه ده. وایي کامپاله سیاسي ګوندونو همیش د پښتنو د بقا جنګ کړی او د پارلیماني نظام او په وروستیو کې د لویو قامي جرګو د لارې قوم ته د سمې لار ښوونه کړې ده. څېړونکي وایي په تېرو څلورو لسیزو کې په پښتنه منطقه کې په سیاسي معاشي او معاشرتي برخو کې ډیر بدلون راغلی دی او موږ هڅه کوو چې قام پرسته پښتانه ګوندونه په دې خبر کړو چې اجتماعي تیارې ورته ونسي. جامعه سوسایټي چې د هغه د ډیرو زیاتو تغیراتو تبدیلونه راتېره شوي وه، اجتماعي سیاسي بدلونونه راغلي وو. هغه سیاسي اجتماعي بدلونونو په نتیجه کې باید چې زموږ مرام زموږ مقصد او زمونږ بیانیه یا نارې شعارونه هم چې دی نو هغې مطابق وي. وایي کوم بدلون چې راغلی هغه کامپاله سیاسي ګوندونو هغه ډول په نظر کې نه ساتلی څنګه چې پکار و، نو ځکه د ستونزو سره مخ دي. د پوهانو په نظر پښتون قام پرستو ګوندونو ته پکار ده چې د ملي یووالي دپاره یو اجماع جوړه کړي چې د پاکستان ریاست دننه د برابرۍ په بنیاد اوسېدو، کوټلي امن او ګاونډي هیوادونو سره راشه درشه او تجارتي اړیکو دپاره زمینه برابر کړي. اوس دوی له پکار دا دي چې دوی یو تنظیمي ډانچه یو لوز داسې را جوړه کړي لکه د پښتون قامي تحریک یې را جوړ کړی دی دا چې د پښتنو دغه ستونزې کمې دي، امن دی، افغانستان کې ثبات دی. دغه څو نکتو باندې باید دوی یو شریک پلیټفارم لکه څنګه یې را جوړ کړی دی او د دې پلیټفارم نه دوی بیا سیاست وکړي نو دا به ډېره ګټه ولري. څېړونکو وویل پښتنه سیمه کې د امن او نور تړلي حقونو دپاره مبارزه یوازې د قامپالو ګوندونو ذمهواري نه ده، باید پښتونخوا کې چې په نورو پارټو کې کوم خلک سیاست کوي د سیاسي شناخت نه پرته د خپل قوم دپاره اواز پورته کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.